د موټک وهلو یا استمنا تاوانونه. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر مهم معلومات شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو د موټ وهلو بدني تاوانونه بیخي زیات دي. یو څو یې په دې ډول دي: کوم ځوان چې موټک وهي یعنی د لاس نه کار اخلي، د داسې ځوان مخ زیړیږي، د مخ روب یې ختمیږي، قدرتي ځلا او نور یې د مخ څخه لرې کیږي، پوست یې مړ کیږي او د سترګو شاوخوا ته یې تورې حلقې پیدا کیږي. بدن هر وخت سستی محسوسوي. داسې خلک هر وخت خوب خوښوي، هیڅ کار یې زړه نه غواړي. انسان چې سست شي، پروت وي، اخر ټک ترې جوړ شي. د وزن په کمیدو سره اخر د هډوکو یو شکل معلومیږي. په ځوانۍ کې د سپینګریوالي حالت ورباندې راځي. د وینې د کمښت له کبله د کار په وخت د پښې او لاسونه ریږدي. که ناست وي بیا ولاړ شي، په سترګو یې تیاره راځي، هاضمه یې کمزوري شي، اکثره وخت د قبض په ناروغۍ هم اخته شي. د بولو کولو څخه وروسته هم څاڅکي روان وي او داسې نه وچیږي. د تګ راتګ یا کار کولو سره د زړه درزا تیزیږي او غوسه هم زیاتیږي. ځوان وي مګر د هېرې ناروغي ورپېښه وي. د زده کوونکو په زده کړه کې یو لوی خنډ شي. سبق په مشکل سره یادوي او زر ترې هېرېږي. ذهني کار کول یې زړه نه غواړي. په مخصوص اندام کې کوږوالی او کمزورتیا پیدا شي. انسان د واده وړ نه پاتې کېږي. د زر انزال ناروغي ورته پیدا شي او داسې نور زیانونه او نقصانونه هم لري. ویښته توییږي او پر مخ یې هم دانې راوخیږي. نو دوستانو، هر څوک چې په دې پلیت عمل باندې اخته یاستئ، په دې هیله چې ځانونه ترې وساتئ، ځکه چې دا په آینده کې ډېر لوی نقصانونه لري او تاسو به د کوروالي قابل پاتې نشئ. ډېره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي، نو ضروري درسره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.